بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈی سینٹر، یونیورسٹی آف پشاور. قدرمن ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب، د مفکورې په نمایندګي که څه هم بابا د بندي ووتی، او د پښتو اکیډمۍ پېښور په نمایندګي جناب پروفیسر ډاکټر سیماب صاحب، خپل ډېر دروند او تکړه ملګری جناب پروفیسر اسام الدین اسیر منګل صاحب، ډېر قدرمن او ډېر خوشحال خټک پر کمبله ناست د فقیر جمیل بیگ د خانقاه خلیفه جناب میاں وکیل شاه فقیر خیل صاحب، په بیوروکراسي کې مسلمان سړی جناب حسن الامین صاحب، جناب پروفیسر ډاکټر دینا خیل صاحب، زما روڼ سبا، زما ښایستو ځوانانو، ستاسې د ټولو په اجازه ډېر کور ودانۍ د پاکستان سټډي سینټر د خصوصي لورونې او پیرزوینې چې نن د دې پروګرام دا اعزاز او دا ویاړ دوی ماته راوبخښي، د مفکورې او د پاکستان سټډي سینټر په اشتراک چې دوی کوم درناوی وکړي، دا په خپله درانه خلک دي، ورنه من آنم که من دانم. زه په کتاب به څه ووایم، په کتاب خو اوس ما ملکیت نه دی، هغه خو ستاسې کار دی. د هرې خوا چې د دې دا یو دریاب دی، له هرې خوا چې غوټکې وهئ هغه ستاسې مرضي ده، کم ګوهر ترلاسه کوئ او کم څه پسې ګرځئ، هغه هر څه ما کوشش کړی دی تر خپله وسه. خلق الانسان ضعیفا، پروردګار وایي چې ما انسان ضعیف جوړ کړی دی، نو زما د ضعف مطابق چې ما څه کولی سو هغه ستاسې په وړاندې دی. د نن څخه ښه ډېر کلونه وړاندې په ایران کې د مولانا روم د پیر شمس تبریزي یو انټرنیشنل کانفرنس ته زه بللی وم، نو زما سره د تهران څخه بیا موږ روان وو خوی یو ځای دی دا چې د ترکي د بارډر څخه د په ایران کې 80 کیلومیټره دننه د تبریز څخه چې تیر سې، نو دلته شمس د یو قبر هغه کړی دی چې دا د شمس قبر دی، نو هلته هغه انټرنیشنل کانفرنس، هغه خلک ازري ژبه وایي. نو دې کانفرنس ته روان یو، زما سره په سیټ کې د پاکستان څخه موږ 2 کسان یو، زه یم او د سیند څخه یو ډاکټر ادریس سومرو. نو موږ 2 په سیټ کې ناست یو، ګپې کوو. د ادریس سومرو پر ما په دې ګران و چې د خپله ډایري په ایران کې هم په سندي ژبه لیکل او ما خپله ډایري په پښتو ژبه لیکل. نو موږ په ایران کې روان یو، په لار ګپ لګوو، دی ماته وایي ډاکټر صاحب باوجود د دې چې زما او د ده ډېر ذوقونه مشترک وه، د قلمي نسخو شوق، د کتاب بینۍ او د کتاب ناجوړۍ شوق مو مشترک و، نو ځانونه مو هیر وه، چپلۍ که مو شکېدلې وې نو په کتاب پیسې خامخا ورکولې. نو بیا دی ماته وایي په پښتو کې به څو کتابونه چاپ سوي؟ ما وایي یاره رفیقي دا خو پردی سړی دی، پښتو کې به څو کتابونه چاپ سوي، او نیکه دې 1100 کاله د مخه دعوه کړې وه چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته، په هند و سیند و په تخار و په کابل نسته، بل په زابل نسته له ما اتل نسته. او دلته سیندی تا ته وایي چې په پښتو کې به څومره کتابونه چاپ سوي؟ نو مال راسه لا په ورته ووایه، څوک یې سر معلوموي، خو سر یې په دریاب کې دی نه. زه بخښنه غواړم که زما په ژبه تاسې نه پوهېږئ، خو ټرمینالوجي کې څه مشکل وي، خو بس څنګه یې کوې. نو وایي
پښتو کې به څو کتابونه ما ویل یاره بس یو 50,000 به وي. دی ما ته وایي صرف. زه حیران شوم ما خو ډېره د مبالغې څخه کار واخیست. و یار آپ کے پیچھے تو ایک پورا اسٹیٹ ہے افغانستان پاکستان پښتانه خلیج دنیا او داسې او داسې او تاسې 50,000. نو ما ورته ویل په سندي کې به څه وي؟ دی ما ته وایي دا زما خیال یو 15 کاله د مخه خبره ده، سنه مې اوس هېره ده، 15 کاله د مخه خبره ده. دی ما ته وایي چې یار تقریبا 15,000 کتابونه موږ ریکارډډ لرو په سندي ژبه کې. ما وایي یار زه د یو عجیب کیفیت سره مخامخ شوم. داسې ستاسې رنګ یو زلمی و په جرمني کې احمد ولي اڅکزی، هغه ویله چې د افغانستان د ریبیلیټیشن دپاره یو سیمینار جوړ شوی و، په هغه کې ټول پروسیډینګ په فارسي و. وایي بیا زه ولاړ شوم ما وایي یاره د افغانستان د کرنسي د افغانستان د آرمي ژبه پښتو ده، ملي ژبه پښتو ده، د قومي ترانې ژبه یې پښتو ده، تاسې پروسیډینګ ګرد په فارسي کوئ، لږ پښتو خو ضروري وه. وایي منتظم ما ته ویله په پښتو کې څه شی لرې؟ یو داسې شی لرې؟ یو د سټینډرډ لغت لرې؟ وایي زه حیران شوم زه دا سړي ته څه ووایم؟ ول هغه راته ویل خبردار د راورټي د ډکشنري خبره چې ونه کې، هغه خو راورټي جوړه کړې ده، تاسې پښتنو په خپله چش کړي. نو هغه هلک وایي زه راولاړ شوم ګوډه یې ماته کړه. قاموسونه.com تاسې نن سرچ کړئ، هغه 15,000 توري یې راټول کړه او د کلاسیکي دورې ټول متون یې کمپوز کړه په د پېښور کې هم په کم متن کې چې د کم کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا، کامگار خان، سکندر خان معزولا مومن، قاسم علي خان افریدي، د چا په کلام کې چې کم توري راغلی دي د هغه توري سره هغه شعر راوستلی دي. 19 ډوله ډکشنریز یې هغه کړي دي. بل کال را روانو نو ماته پښتو الماني ډکشنري راخستې وه. سړی د کوټې دی احمد ولي اڅکزی، ریښه یې له کندهاره ده، ایجوکیشن یې په کوټه کې کړی دی، ډوډۍ په جرمني کې ګټي، د پښتو کتاب یې په چاینا کې چاپ کړی و، هلته پرنټینګ کاسټ لږ ارزان و، ډېر د سټینډرډ یې چاپ کړی. 15,000 شعرونه دغه یوې ترخې خبرې ورکړه. نو دا د سندي سوال زه دې ته وګمارلم د دې ویورشپ چې دی ډیلی ویزیټرز 25,000 پلس کسان دی ګوري دا قاموسونه.com، پښتو الماني، پښتو جرمني، پښتو فرانسوي، پښتو اردو، پښتو عربي لغتونه مرتب کړي. زه دې سندي دې ته وګمارلم چې یاره راسه ثابت یې که واقعي دغونه لرو کې نه لرو، کاسې غټ غټ وایو 21مه صدۍ د دلیل صدۍ ده، د ساینټیفیک ریسرچ صدۍ ده، ته به یو شی په جسټیفاید پیش یې بیا به ته کلیم کوې. نو لګیا شوم. یو او دویم یو غټ سبب دا و چې ابن ندیم چې الفهرست لیکلی و د مختلفو علومو، هغه یو کتاب فروش په بغداد کې اوسېدی، نو کم کتاب چې کلمي نسخه به راله د به سبجیکټ د کتاب نوم او د لیکوال نوم دا به یې وکښئ. بیا چې وروسته بغداد تاړاک سو، چنګیز و هلاکو راله، بغداد یې وسوځي، کتابونه برباد سوه. د ابن ندیم هغه فهرست یو ځای پاته و، یو چاته په لاس ورغلی، هغه ریپرنټ کړي، د دنیا تقریبا 40-50 ژبو هغه ژباړل شوی دی. په هغه کې بیخي ډېر داسې کسان شته چې د هغه ابن ندیم د فهرست په وجه یې موږ پېژنو، ورنه کتاب یا په فرات کې ولاړی یا وسوځل سو یا په دریاب کې اوبهیدی، هغه کتابونه هغه لیکوال نسته د ابن ندیم په فهرست کې. نو زما په وطن تیر 50 کلن تاړاک یو ځای بل ځای یو وایي چې دا د الحاد کتابونه دي ویسوځئ، بل وایي چې دا د رجت پسندۍ کتابونه دي د منځه یې یوسئ. په دواړو صورتو کې علم ته تاوان ورسېد، ژبې ته تاوان ورسېد. نو ما وایي یار راسه دا راټولېدم. زما کور ته داسې یو ډنګره کتابخانه ده، 50,000 پلس کتابونه دي الحمدلله. دغه کارونه زه په بینک کې وم،
په یو کمرشل انسټیټیوټ کې په ایگزیکټیو پوسټ وم، دا ما هلته دا کارونه کول. زه په کومه تعلیمي اداره کې نه وم، خو اقبال دې روح شاد وي، الله پاک دې جنتونه نصیب کړي، چې په ما دومره خودي وچښله، دونه خودداري یې ما ته راکړه چې بیا ما وایي یاره دا ژوند خو یو وار دی. تاریخ دا نه لیکي چې دی په بیا کې څونه غټ شی و. دا قوم ته زه چې شور کوم، دا مراعات، دا انکریمنټونه، دا پروموشنز، دا کیسې معاملې، دا میډلز، دا ثانوي شیان دي. اصل کار ستا د روح ده. نو 26 کاله سرویس مې و چې څنګه مې قرضه پلس ماینس و، په هغه ورځ مې ریزاین کړه او رالم اوس په بلوچستان یونیورسټي کې ایم فیل او پی ایچ ډي والا ته سبق وایم. د مادیاتو څخه بالاتر دا یو عشق، یو جنون. از ما پی ایچ ډي ډګري ویریفیکیشن ته ما وړی و، هغه ایچ ای سي کې هغه وایي دا شی دا شی، هغه ته ما زوی ما هغه وخت کړی ده چې ایچ ای سي نه وه جوړه سوې. ما ستا د کرایټیریا او د انکریمنټ او د دې دپاره نه ده کړې. خو غرض مې د خبرې دا دی چې پښتو ژبه د دې خطې لرغونې ژبه ده. په پښتو کې د کار ضرورت، پښتو په داسې ساینسي بنیادونو راپورته کول چې هغه د یونایټډ نیشن د سټینډرډ مطابق د نوو ساینسي څېړنیزو مراعاتونو مطابق موږ خپل موقف کښېږدو دنیا والو ته. که یونایټډ نیشن یونیسکو سبا د ژبو کیټګرایزیشن کوي د جنوبي ایشیا بالخصوص، او موږ خو د سیاست شکار یو، د دې خوا هم دا اقلیت دی، د دا خوا هم دا اقلیت دی، موږ خو د شلو ستړو سره مخامخ یو. اوس ته به ثابتوې څه چې نه څوک سبق ته هیله کوي، نه څوک یونیورسټۍ ته هیله کوي، نه مدرسې او یونیورسټۍ ته هیله کوي، نه کالج ته هیله کوي، نو بیا به ته څه کوې؟ د دې شي د مخنیوي دپاره یو جسټیفاید کیس وړاندې کول ضروري و. د علمي بډاینې دپاره ما دا کوشش وکړي. زړه به مې اور اخیستی. د لایبرریانو له ورسه د ده معجم پروت دی، د ده د رجالو 15 جلده دي، د ده د کتابونو قاموسونه 10 جلده دي، 20 جلده دي. ستا غي څه شي دي؟ ته څنګه ثابتوې چې ته څه شي یې من حیث القوم؟ نو ما هغه دغه چې چاپوله ویاړلې، نو هغه وخت بیا ما دا ویاړلې په کابل کې چاپ سو، هغوی ته ما وویله چې دوی چاپول. مال وروره 4.5 لک روپۍ په هغه وخت کې دا په میا صاحب را سره و، موږ چې کمپوز مټیریل ورکول، هغوی ته ما وویل وروره دا کار ما د بیروت، د تهران او د آکسفورډ په مقابله کې کړی دی. دا ما په ریجنل لیول نه دی کړی، دا ما په ګلوبل سټانس باندې کړی دی. که ته د دې طبعاتي معیار د بیروت، د تهران او د آکسفورډ مطابق جوړې، بیا زه در کوم، ورنه نه در کوم. هغه ما ته وایي یار ته بېغمه سه. نو هغه چاپ کوي. وروسته بیا د علمي بډاینې د ثابتولو دپاره دې دریاب غوټه کړم. از ما په خپلو کتابخانه کې پراتش کتابونو به هره ورځ ما ته ژړل چې ما در پورته که، ما دنیا ته ښکاره که، ما کیټګرایز که، ما ګلوبلایز که. نو د هغه تقاضو مطابق ما کوشش وکړي ما ته ګډ یو بنیاد. یو سړی دین اخیل صاحب ډېر په زړه پورې خبره وکړه، د علومو په کیټګرایزیشن کې ما سبا یقینا ځینې وخت مشکل پیښ شوی، مګر یو سړی ګډ شیان خو نسي کولی. ما د ډېرو علماو سره د اسلامي علومو د کلاسیفیکیشن او د سټینډرډ چې د لوی سر بیا د هغه کښته بیا د هغه کلاسیفیکیشن سره کم وکړم. ډېر نان جسټیفاید چې زه به نه مطمئن کېدلم. اوس قرآن شریف کې دننه ما تفسیر او تجوید او څه دا دننه راوړي دي په متن. په سیرت کې مې دننه صفاتنامه او معراجنامه او جنګنامه او سیرت صحابیات او احادیث او دا کیټګرایزیشن د دې دپاره به ما د څونو علماء کرامو سره رابطه کړي، د څونو څه به مې ایکسپرټیز اخیستي. د میډیکل ساینس دپاره الله تعالی د صحت ورکړي ډاکټر حبیب الله اسحاقي، هغه سپیشلایزډ، هغه ته ما د میډیکل علوم ما ته هغه که. اوس دغه علوم او فنون
بیا مې کوشش وکړي د مغرب چې کوم ډیسپلنز دي یونیورسټیانې چې دا وخت په یورپ کې کوم ایډوانس ریسرچز او سټډیز روانې دي د هغه د فیکلټي وایز ما هغه علوم لکه د دې چې فیکلټیز و کم سبجیکټس د کومې فیکلټي سره تړلي وه هغه مې په هغه سبجیکټ کې واچوله چې دا د دې سره ریلیټډ شیان دي. جدیدترین علوم او قدیمترین علوم د دې کلاسیفیکیشن تقریبا لکه ارمان صاحب چې وویل 484 سبجیکټ کې مې وبېشل. بیا مې د پښتنو ته علمي هنداره ورښکاره کړه. ځینې ریپیټډ کارونه پکښې دي چې وروره نوو کارونو ته مخ کوي. ځینې داسې علوم هم پکښې دي یو څو چې هغه کې پښتنو یو توری نه دی لیکلی. هغه ته مې سوالیان روښان ورکړی چې دغه موضوعات هم شته دغه علوم هم شته و دې ته مخه کوي. خو بهر کیف الله تعالی دې وکړي چې په راتلونکي کې ستاسې دپاره یو ښه منبع سي او ما پخپله دا کار د انسایکلوپیډیک پیټرن باندې کړی دی او هغه تا ته مکمل حوالې درکوي ایم فیل پی ایچ ډي دپاره د هغه دپاره مصادر تا ته درښیي او ځینې که داسې وي چې زما دا فهرستو شاته لا ما کتله چې د کوم لیکوال کم شیان دي نو ما د هغه ځای سره اخیستي دي او یوه خبره مې بې حوالې نه ده لیکلې. که یو ځای داسې دا د ټایټلونو مشکل یقینا زه ورسره مخامخ شوی یم خو هغه زه د دین اخیل صاحب څخه خصوصا خواست کوم بل نور ملګرو تاسو ټولو ته اوپن فورم یا زما کتونکي اورېدونکي چې هر څوک دي که یو ځای هر شی سوی هغه دې ماته په ګوته کې پر روان ایډیشن بلکې زما د ویاړلي د جنوري 14 پورې چې کومه ډیټا چاپ سوې ده په دې کې 1200 پښتنې ښځې 350 نان پښتون سیک هندو جرمن برټیشر چې هغه پښتو ته کار کړی دی او د 22,000 کسان دي. په هغه کې چې ځای په ځای زما څه غلطي سوې ده نو ما سمونې او زیاتونې او اپډیټ چې د نوي کتابونه را روان دي نوي تذکیرې را روانې دي نوي خلک 2000 صفحې ما په هغه کې نور کار کړی دی. خدای خبر چې دا به کومې ادارې ته دا توفیق نصیب سي چې ویاړلي دلته چاپ کړي. د افغانستان هغې خو د هغوی په لاس کې ولاړه زموږ ریسرچرانو ته نه رسېږي. که داسې یو اداره وي چې ځیګر وټکوي وروره زه حاضر هغه کار او دغه 2000 صفحې نوی کار دا به ګرده اپډیټ سي را چاپ دي کې ولس ته به ورسېږي قوم ته به ورسېږي. زه ستاسې د توجه څخه یو جهان مننه. یو دلته ما یو کوچنۍ حواله لیکلې ده په دا کتابو کې دونه ریپیټیشن شوی دی مثلا د مغالطې د لرې کولو دپاره صنف دی شاعري موضوع د شعري ټولګه زمان یو دی او مکان یو دی کوټه د کوټې ښار پیریډ یو دی زمانه یوه ده. مقدس خان معصوم مرحوم خدای دې وبخښي هغه خپله شعري ټولګه د زړه غبار سلطان محمد صابر ته ورکوي. هغه مقدمه پر لیکلې ده په د اخر عمر کې بیا انسان د شارټ میموري لږ کمزوری شي. هغه چې چاپ سوه دا بل کال د سلطان محمد صابر خپله شعري مجموعه د زړه غبار په نامه چاپ سوه. اوس یو زمان دی یو مکان دی د زړه غبار معصوم صاحب هم لیکلی ده صابر صاحب هم لیکلی ده او شعري مجموعې هم دي دواړې. که خلک وایي یاره شعري مجموعه خو معصوم صاحب لیکلی ده رفیقي دلته ناکه په صابر صاحب پسې لیکلی ده نو دا یو څه د هغه د ختمولو دپاره ما پوره کوشش کړی. ستاسو د ټولو زه ډېره مهرباني ډېره شکریه او د فخرالاسلام صاحب ډېره شکریه ادا کوم. مور و پلار خو دی فخرالاسلام ټاکلی دی خو دا فخرالانسان دی ګر سره فخرالله خان دی افغان فخرالافغان ماشاءالله نه در افغان لا ورتیر څه فخرالانسان دی دا ماشاءالله قرآن شریف چې یا ایها الناس یا ایها الناس خطاب دی نو دی تر دغه کیسو او زما د ده سره د مینې یو تعلق دی او دا د مینې د هیواد سفیر دی د مینې د هیواد شهنشاه دی چې د خپله شعري ټولګه د ده دغه قدرداني او د ارمان صاحب او جناب روغاني صاحب چې ما ته کوم درناوی وبخښئ د دې زه د دوی د مینې پوروړی یم. الله دې دوی ته خیر ورکړي او انشاءالله تعالی خدای دې وکړي چې په راتلونکو کې زموږ داسې ماتو ګډ کارونه د ملت په ښه ورسي. ډېره مننه.